له کوره وتونکې دا څلور جنازې چې یوه کوچنۍ کورنۍ یې جوړوله. دوی تېره ورځ د نامعلومو کسانو له لورې د تیشې په وسیله له منځه یوړل شوه. 26 کلنه مور، له 10 کلونو کم عمره 2 زامن او یوه 4 کلنه لور. د وژل شویو ماشومانو پلار عبدالستار د ناسم رواني حالت له امله نه غواړي له رسنیو سره خبرې وکړي، خو د هغه خپلوان وایي دغه کورنۍ له هیچ چا سره بدی نه درلوده. ما ساعت 4 بجه بود که ما خبر شدیم، گفتن که اینجا 4 نفر کشتن و از نظر خصومت شخصی ما خصومت شخصی نداشتن، خبر نداشتیم. ما قماندانی مشخص نکردن ولی حلال شدن، بسیار بیرحمانه کشته شدن، دندانایشان شکستاندن، طفلکا را که چکش زدن، فرقشان که چکش زدن، در گردنشان زدن. دوی دا هم وایي چې عبدالستار د افغانستان د ترانسپورت په وزارت کې دنده درلوده. د پیښې لامل لا هم نه دی روښانه. اتفاق که در مربوطات حوزه افتام شب گذشته به شکل بسیار فجیع صورت گرفته، محض اطلاع پلیس در ساحه موقعیت گرفته، بررسی ما آغاز شده. چون موضوع به شکل مبهم است، بخشای کشفی ما به شکل جدی این موضوع را تحت بررسی دارند. په دې وروستیو کې وسلوالې غلاوې، ډاکې او د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د خلکو ترور هغه څه دي چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. د عبدالستار د کورنۍ د غړو وژل د کابل د جنایي جرمونو په لړ کې تازه پیښه ده چې د کابل میشتو او ټولنیزو شبکو د کارونکو غبرګونونه یې راپارول.